बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ नासिर जमाल पख्तो टीवी की ज़ता सर कले वमा कदमनो मुंगा चिकला मा राशु वीडियो को जमायो चैनल बलम दे چې مونږه ویډیو کوو نو په هغه ویډیو کې اکثر مونږه ټاپک یو وي او مونږ ته ملګري وایي چې یاره ته دا ویډیو ولې کې ته دا ولې نه کې نن ما سره چې کوم زما یو بل هوست دی هغه ما ته دا خبر وکړه چې یاره داسې کار وکړو چې نن به دا مایک دیله ورکړو چې کم کس راځي چې دوی د خپلې خوښې خبرو کې نو ګورو چې دې باره کې زمونږ د عوامو د جړان علاوه کومه خبره کول غواړي دا بل غونته عوامو ته تاسو کو السلام علیکم نوم دې سره نام جی نوم عبدالقدیر دی د جړان علاوه څه خبره کولې چې دا مایک والا وروړه او چې څه خبره کې 30 سکند دي تاسو سره یاره جی بس الله می عزت وکړي تاسو را لیو مونږ ټیم راکو جی بس دلته خو د خیرت چې کوم دی ډیر زیاته ګرانی شروع ده عوام ډیر زیات پریشان دي دا خو زړه جړا شو کنه مونږه سمجو نو بس دا لاکډاون ماډوم مسلې دي او بل کارونه مسلې دي کارونه نشته عوام ډیر پریشان دي نو بس دغه مسلې دي لکه د دې باره کې مطلب دا دی چې دین علاوه خو تاسو سره خبره نشته دی د دین علاوه بس موږ سره نور هیڅ مسله نشته بس بل حال نه روزي دي او څه خوشحالي شته یاره خوشحالي خو بس هیڅ خوشحالي مونږ ته نه محسوسېږي ځکه چې روژه هم راغله دغه غریب پکې په منډه دی اختر هم رانږدې شو نه ده پکې چا بیزار پته لګي نه پکې جامو مامو پته لګي هیڅ مثلا دغه ټول حالات ګډوډ دي مسائل ډیر دي مسائل ډیر دي او خوشحالي نشته دی هغه زما والا عادت مناظرین دا زما ملګری نه کوي زدي خلکو ته بیا مایک داسې کوم بیا داسې کوم ضرور مې زما د خپل مایک ځان سره نیولې دي او ماته نه نسی خو بهرحال لکه خوشحالي کمه ده صحیح ده ډېره مننه ډېره شکریه نوم دې څه دی ورور محمد احمد ښه محمد احمد صاحب د مایک ستا دی وروره د جړان علاوه چې څه دې زړه کېږي هغه پکې ووایه بسم الله الرحمن الرحیم زما رونو دا خلک وایي کرونا ده که نه ما خو نه لیده دا کرونا دی څه شی ما له خو دا کرونا وښایي کرونا شته دی په نورو ملکونو کې ده پاکستان کې درته وایي کرونا ده کم ده کرونا یار په نورو ملکونو کې ښکاري نورو ملکونه میډیا والا شوکۍ سوځوي وي ورونه ښکاري دلته کې نه ښکاري یار دلته کې درته وایي 1 لک شو 2 لکه شو په نظر نه راځي په هسپتالونو کې به دله 2-3 وښیي او نور بس 1 لک شو 14 لکه شو دا شو نشته کرونا مه یاریږئ نشته کرونا بس خپل مونځ کوئ او دس کوئ هېڅ هم نشته او عمران خان ته خو الله وبخه سکولونه زنده آباد جړان علاوه دا خبره موږ به دا وکړو چې موږ د پاره په ملک کې نرمي نشته هر قسمه سختي موږ ته مخامخ ده انکم ټیکس خلاف موږ مسلمانانو غریبانو باخر څه سازيږي د بجلی کې موږ پاس انکم ټیکس راځي د اوبو بل کې موږ پاس انکم ټیکس راځي دکانانو کرانو الټا په موږ باندې سویا شولې کرونا خلاف موږ تر چټه نه ملاويږي نو اخر به غریب کم خوازو حکومت سرکار ته حیران یم چې بانک منیجر ته چټي نه ملاويږي موږ غریبانو دکانانو ته اخر څه وجه د اخر دومره چټي موږ ته په هر هفته کې موږ ته دوه چټي ملاويږي ته د کرونا خو راځي نو د کرونا د لاسه موږ غریبانو عوام مړ شو حکومت ته دا درخواست کوم چې خیر د دوه چټي راکوا خو دې خلاف خیر دومره وکړه چې موږ د دې لپاره کوړه خو لګرارش راشن نه لیګه 2 ورځې لپاره کنه هغه دغه چې دین هغه تاسو ته برابر وساتي چې رزټیک ته سختی ده چې هغه کې دغه السلام علیکم وعلیکم السلام نوم هم څه دی جی جما امجد نوم دی جی امجد صاحب کا د مایک ز تاسو لیدر کما د جړان علاوه په دې مایک باندې به زموږ د ناظرینو ته تاسو څه وایي د ناظرین ټولو زدایم چې کوشش وکړي چې دا حکومت نه زدايو اپیل کوم چې دا کرونا دومره زیات عوام په لړ مهنګای د لاسه پریشان دي او چې د کرونا دومره شو کوی نه چې هغه ټول ذهني مریضان شو کم بیمار نو هغه بیماران شو بل د حکومت نه دا هغه کوم کوشش کوم چې دا لاک ډاون ختم کی غریبانان هر چا غریبی دا خرچونه ډیر زیات دي او چې د عوام باندې رحم وکړي چې به هغه باندې دومره ټیکسونه مخکې نه لګیدلې کرایګانې دي بجلی مسلې دي او موږ کوشش کوو خپل الله ته بیان کو لیکن دا چې حکومت الله تاسو له اختیارات درکړي نو دومره کوشش وکړي چې عوام باندې رحم وکړي حدیث مبارک راځي وایي جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے آسمان والا اس پہ رحم کرتا ہے آسمان والا تاسو باندې رحم کوي تاسو غریب کسانو معاشي قتل کوي روز محشر به الله له سوې جوړ کوي
عمر رضی الله تعالی په دې باندې یریدو چې یا الله دریا فرات یو اسبم مړ شو نو ورځ د قیامت وځه نه ځان خو عوام غریب مړ کیږي لګیا دي نو مهرباني وکړئ چې کوشش وکړئ دا کرونا هغه چې چوټیانې د کم کی نو موږ اپیل نه وکړو په دې باندې نظر ثاني وشي ډیر بهتره زاهد او زاهد ورا د جړان علاوه دا مایک نن ستا دی 30 سکند در سره چې څه ویل غواړي هغه پی وایا اخلاقو دایره کې څه ډېر غواړي هغه وایا زه به دا ویل غواړم وروه چې ماکس ته شوی ماکس او دونه ځان ساتي صفا ګرځئ وروره ویې شوې او برش کې ډېر مه ګرځئ ولې چې بمونو خطر هم وي اورې بس نو خو یې په سړه نشته نه. څه شعر مېر څه ګانه مانه درځي نه ګانه مانه خو نه راځي شعر درځي نه شعر هم نه راځي څه تلاوت نیک استا ماسک شو ماسک تا خو نه دی چولې اچوم که نه کم دی رو باسه واچو وای صحیح ده ډېره مننه اخلاقو دایره کې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا ملک چې دی که نه دا زموږ د عوامو دی خو مشران چې دي دا بېوسه دي او موږ سره ډېر ظلم کېږي ګراني ده او ډېرې زیاته ګراني ده غریب سړی کور ته غوښه نه شي وړی غټې وریجې نه شي وړی او برای مهرباني زموږ ټولو پښتونخوا یو دا یو درخواست دی او پاکستان عوام حکومت ته چې ارزاني دې راولي او په دې مسلمانانو رحم وکړي د چا کور کې وي او د چا کور کې نه وي او بس د جړا مقام دی خو به تاسو خپله ښه پوهیږئ حکومت ته خواست دی حکومت ته درخواست دی چې ارزاني دې راولي او په دې ملک کې د امن راولي او موږ د امن وږي یو او موږ د امن وږي یو موږ د دوا وږي یو ډېره مننه ډیره د بیماری د غریبانان ډیر ګډوډ کړل او د خدای لپاره او مشرانو زمونږ مشرانو تاسو مهرباني وکړئ او په دې غریبانو باندې ډیر رحم او کرم وکړئ دومره غربت روان دی چې غږ یې مه کوه هر سړی جړه فریاد له جوړ دی د الله او د دغه له وګورئ او مونږ غریبانان باندې ډېر خیال وکړئ مونږ ډېر ګډوډ او مزدورۍ او خوارۍ پسې ګرځو هېڅ هم نشته دی دوکانونه بند کړئ دوکانونه کولاو کړئ مزدوري وکړئ مزدوري مه کوئ نو ډېره مهرباني وکړئ تاسو مشران له دا خواست دی چې مونږ غریبانان باندې ډېر خیال وکړئ والسلام السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی افتخار خان افتخار خان ما ته خپل روډ یاد کو خدا راته وایي روکې چې د جړان علاوه په کوم موضوع باندې ته خبره کولی شي نو نن سبا مایک والا نن سبا چې کوم حالات روان دي هغه د کرونا وایرس باره کې د کووډ 19 باره کې نو مسله دا ده چې کووډ 19 هغه تاسو ته پته نن سبا ډېر زیات شوی دی هغه مسله دا ده چې مونږ نه ماسک یوز کوو نه سینیټایزر یوز کوو او نه هغه احتیاطي تدابیر چې مونږ ته حکومت او مونږ چې ګورنمنټ ویلي دی هغه مونږ نه فالو کوو نو د لپاره مونږ ته پکار دی چې ګورنمنټ څه وایي چې مونږ ته کوم احتیاطي تدابیر وي چې مونږ د لپاره ماسک سینیټایزر یوز هغه باید مونږ استعمال کوو هر ډېلې باندې او تاسو ته پته چې سبا ان شاء الله جمعې ورځ نه هفتې پورې لاک ډاون لګیږي نو حکومت چې دغه زموږ د خبرو باره کې سوچ کوي چې د لاک ډاون لپاره ولګي چې موږ چې کوم د کرونا د غلط احتیاط سره د کرونا چې کوم دغه سټاپ شي نو نن سبا چې انډیا د جوړ نشي لکه نن سبا چې انډیا وګوري هغه چې حالات څه دا خراب دي ځکه چې الته نوشته نه کته په نور صوبو کې وګوري نور ممالک کې وګوري هغه ټیم کې دا ټیم الته اوس لاک ډاون دی خو زموږ پاکستان کې شو بیا سپیشل خیبر پختونخوا کې زموږ خلک چې بیخي نه احتیاط کوي تاسو میټرو کې بیا ټی کې ګوري نور سيزونو کې بیخي احتیاط نه کوي هغه مسله دا چې هغه یو وي چې مرګ په خپل ټیم دی هغه دا صحیح د مرګ په خپل ټیم دی خو موږ باید هغه احتیاط او هغه تدابیر موږ فالو کړو چې کوم ته ګورنمنت راکړي دي هغه نه علاوه چې موږ د خپل ځان خیال نه ساتو موږ انسانان نه یو نو باید د دې لپاره موږ هغه سټیپ اوچت کو باید موږ نور تم دا خبره پیغام مخکې ورسو چې خپل ته د ګورنمنت چې کوم تدابیر درکړي هغه فالو کوي ماسک سینیټایزر یوز کوي او نور هغه شیزونه چې کوم د موږ لپاره خدي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مستانو لکه تاسو چې پوهیږئ دا لاک ډاون چالو دی کنه نو سکولونه بند دي دا دکانونه بند کی هر څه بند کی کنه دا غریبانان خلک د دې مزدورانه بند کی خو یو دا میټرو دا کنه خاص کر چې دی نه باندې ځکه چې دی کې دونه راشي کنه هر څه دونه راشي کنه موږ پکې خپل زورازو دونه راشي پکې چې انسان د ولاړې دیم نشي او نور دا هر څه بند د غریبانو کاروبار خراب دی زه حکومت دا درخواست کوم کنه چې دا هر څه ختم کی او بس د اختر مخې دی هر څه خپل سودا مودا پورا کې خیر کاغه نه بعد لاک ډاون ولګي کنه
نو ټیک ده ودا چې دا لاک ډاون ختم کې اوس کورونه دی کولاو کې ځکه چې دا غون ماشومانو فیوچر خرابېږي دا موږ ته ډېر د شرم خبره ده ویلې چې اخلاقو دایره کې اندو السلام علیکم زی جی عمران خان صاحب ته زمونږ دا اپیل دی چې په ټوله دنیا کې مهنګایي ډېره زیاته دی رمضان دی یو خو د حکومت طرفه چې کومه مهنګایي دی موږ باندې راغلي دی خلک یې پیس کړل او بله خبره سرجي دا دی چې دکانداران د خپلې وجې چې کوم یو شی په 10 والی دوی په 50 باندې خرڅوي نن شی تاسو په 100 والی سبا دوی په 200 روپۍ خرڅوي نو داسې غریبانان خلک شته چې دغه د یوه ورځې روټۍ درک نه لګي دغه نه لګي مونږ وزیر اعلی صاحب ته عمران خان صاحب ته آرمی چیف آرمی سټاف صاحب سره زمونږ دا فیل دی چې په مهنګایي باندې خاص کر د خلکو باندې دی توجه وکړي او د مهنګایي دی لږه ورته اسانه کړي ډېره مهرباني ډېره شکر خبره بله خبره سرجي دا دی چې د دکاندارانو بالکل چیکینګ نه کیږي چې کومې هغه پرچې ورته راځي هغه بالکل چیکوي نه او نه ډي سي ګرځي نه اي سي ګرځي پوه شئ نو چې کوم اعلی افسران دي پوه شئ هغه لکه دا چې هغه وکړي خپل کسان مقرر کړي چې په هر دکان باندې هر دکان چیکوي هر یو هغه چې مارکیټ چیکوي چې ریټ صحیح حکومت ریټ باندې وي هیڅ خبره نه ده پوه شئ خو بس دا ده چې ریټ کې او مهنګایي کې ډېر ظلم کوي او ډېر موږ خلک سره ډېر زیاتۍ کوي چیک اینډ بیلنس وساتئ ستا دی چې څه دې په زړه یې نن هغه ووایه چې څه ویل غواړې الو یو لس ورځې چوټي دا چوټي یادوي وي چوټي دا چوټي چې وکړي مرض دی پېښ شو نو مرض خو ښه دی پېښ شو نو مرض دی وایي او چې چوټي وکړي نو مرض به لرې شي نو موږ خو نه پوهېږو خو دا خلک وایي نو مرض دی په چوټۍ خوشحاله نو بس خوشحاله مرض نه بچ کېږي نو خو چوټۍ باندې به خود هم خوشحالېږي نو بس مرض له خامخا نو نور څه وو ډېره مهرباني نوم هم څه دی جی جی حماد دې زمانه حماد صاحب او جی حماد صاحب که د مایک زه تاسو له درکمه نو د جړا نه علاوه څه په دې کې ویلی شي زموږ د ناظرینو ته دا مایک والی جی یار زه واخه پیغام ورکوم خلکو ته اور چې مطلب دا روزه دی کې کنځلې کوي خلک او غلط خبرې کوي ډېرې زیاتې دي که نه ډېر زیاتې دی او جی په دې لغونې ګزاره دې باندې گزارو کی کنټرول کی اور بل خبره دا چې نن سبا دونه ګرانی دا هر څه ګران دي نو دې ته پکار دي چې لک خلک لک بل چا سره مدد مو کې غریبانو سره مطلب خپلو کې یو بل سره مونږ لګي مدد زیاتو مدد کیو جی اور یو بل خیال ساتي مشرانو عزت کوي نو ثواب هم ملاويږي اور اجر هم ملاويږي دیکھیں او جی ډېر مننه امجد صاحب کنه حماد صاحب زما په خیال تر اوسه پورې چې ما دا ویډیو څومره وکړه په دې کې پیلانی حماد صاحب داسې دی چې زما په خبره هم پوه شو او زما په خیال د یو داسې میسج ورکو چې ډېر یو ښکلی میسج دی ناظرین زه چې کوم کس هم ویم چې د جړا نه علاوه څه خبره ته کول غواړي نو زمونږ د ملک کې مونږ ته د افسوس مقام دا دی چې هم جړا پاتې ده خندا لږه کمه پاتې ده چې کم کس هم ما وویلې نو هغه به تاسو کتلي چې یاره 90-95% خلک هم دا وایي چې دا ګرانی ده دا دي دا لاکډاون دی دا کرونا ده دا دي او هغه دي مقصد موږ کوشش کوو چې خلک وخاندي او خلکو سره د خندا لپاره څه شته دی نه اجازه غواړو ډېره مننه السلام علیکم